لومړی خبر: له لندن څخه خبرونه وايي چې د پاکستان د عالي کمیسیون پر ودانۍ برید شوی. د راپورونو له مخې یو شمېر غوسه شوو ځوانانو چې ګومان کېږي هندیان وو، د ودانۍ کړکۍ کې یې د ډبرو پر ګوزارونو پاتې کړي او ودانۍ ته یې مالي زیان اړولی دی. د پیښې له رامنځته کېدو وروسته د لندن سیمه ییزو پولیسو د ودانۍ شاوخوا امنیت سخت کړی او د برید د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان د عالي کمیسیون چارواکو دا برید په کلکو ټکو غندلی او له برطانوي چارواکو یې د عاملانو پر ضد د جدي قانوني اقدام غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو پولیسو ویلي چې څېړنې روانې دي. دویم خبر: له خیبر پښتونخوا څخه خبرونه وايي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ګڼ پاکستاني طالبان وژلي دي. د پاکستان د پوځ رسنیز دفتر خبر ورکړی چې د شمالي وزیرستان اړوند له ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې په حسن خیلو سیمه کې د پاکستانیو طالبانو یوه 450 کسیزه ډله چې د یو برید په موخه له افغانستان څخه را روانه وه، د پوځ په یو کمین کې په بشپړه توګه له منځه وړل شوې، او د وژل شوو وسلوالو وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. تر اوسه د یادې پیښې په اړه پاکستانیو طالبانو څه نه دي ویلي، خو بل ځای د هند شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې د 2 پاکستانیو پوځیانو وژلو خبر ورکړی. دریم خبر: په یو بل خبر کې پاکستانیو طالبانو منلي چې د پاکستان د پنجاب ایالت د مارکول په میوال سیمه کې د بي پیلوټه الوتکې په برید کې د دوی 3 غړي وژل شوي دي. نوموړې ډلې ډیره کړې دغه بي پیلوټه الوتکه او د برید تر شا د امریکا لاس دی. تر اوسه د پاکستان پوځي ادارو د پاکستانیو طالبانو د یاد خبر په اړه څه نه دي ویلي.